السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. تیره ورځ کرونا وایرس په ملک کې 40 نور کسان وژلي دي. دغه رنګې د سرکاري اعداد و شمار مطابق په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 1945 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په ملک کې په یوه ورځ کې د کرونا وایرس 2015 مریضان صحتیاب شوي دي. په بھارت کې د کرونا وایرس د ویکسینو د جوړولو په مرکز کې اور لګېدلی دی چې په نتیجه کې په ګڼ شمېر کې مرګ جوړه شوې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې تیر الیکشن کمشنر زمونږ سخت دشمن و. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د اعلی سطحي اجلاس صدارت کړی دی. د سند وزیر تعلیم ویلي دي چې دا ځل به طالب علمانو ته بغیر د امتحانه پروموشن نشي ورکولی. د لاهور د احتساب عدالت د مسلم لیگ نون د مرکزی مشر خواجه آصف نیب ته نور ریمانډ نه دی ورکړی. مسلم لیگ نون د براډشیټ د تحقیقاتو د پاره د ریټایرډ جسټس عظمت سعید تقرری مسترد کړی ده. د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر او نورو په کراچۍ کې د اسرائیل نه منظور ریلی قیادت کړی دی. د اطلاعاتو مطابق په تیرو 2 کالو کې د پی ټی آی حکومت 15 اربه ډالره قرضې اخیستې دي. حکومت د بجلی په قیمتونو کې د نور زیاتوالی راوستو فیصله کړې ده. یوټیلیټي سټورز کارپوریشن یو ځل بیا د خوراک کاک د سیزونو په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. په باچا خان ایرپورټ باندې په لوی مقدار کې د منشیاتو د سمګلینګ کوشش ناکام جوړ کړی شوی دی. د کاټلنګ په علاقه غاله پیرانو کې یو ماشومه په سر باندې د ګزار له کبله مړه شوې ده. بل اړخ ته د تحصیل کمپلیکس تخبۍ په مخ کې د روډ په پیښه کې یو 50 کلن سړی زخمی شوی دی. په یوکرین کې په نرسنګ هوم کې د اور لګېدو په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان په بغلان کې د طالبانو په سکیورټي فورسز باندې د حملې په نتیجه کې د فورسز 8 اهلکار مړه شوي دي. په امریکا کې په وایټ هاوس کې د صدارتي جشن په سلسله کې آتشبازي شوې ده. وایي چې د جنوبي افریقې خلاف په T20 سیریز کې د زخمی شاداب په ځای باندې زاهد محمود د ښه متبادل ثابتېدی شي.
په لره بره خیبر پښتونخوا کې په اسمان باندې ګوري وریځې راخوري دي، سخته یخني ده. او اوس د دې خبرونو تفصیل. تیره ورځ کرونا وایرس 40 نور کسان وژلي دي. دغه رنګې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د ټولو مړو شمېره 11,204 ته رسېدلې ده. په سرکاري اعدادو شمار مطابق په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 1,145 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 15,80,909 شوه. دغه رنګې په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 2,015 مریضان صحتیاب شوي دي. د اطلاعاتو مطابق تر اوسه پورې د کرونا وایرس د صحتیاب شوي مریضانو شمیره 4,82,901 شوه. په بھارت کې د کرونا وایرس د ویکسینو د جوړولو په مرکز کې اور لګېدلی دی چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د دې خبرې انکشاف کړی دی چې تیر الیکشن کمشنر د دې سخت دشمن وو. په دغه وجه په پارن پنډینګ کیس کې څه پیشرفت نه و شوی او کیس د تعطل ښکار پاتې شوی وو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د انفراستراکچر اپګریډیشن په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت کړی دی. وایي چې په اجلاس کې د انفراستراکچر اپګریډیشن په حواله باندې اهمې فیصلې شوي دي. د سند وزیر تعلیم سید غنی ویلي دي چې سخت کال به طالب علمانو ته بغیر د امتحانه پروموشن نشي ورکولی. د لاهور احتساب عدالت د مسلم لیگ نون د مرکزی مشر خواجه عصب خلاف د نور ریماند درخواست مسترد کړی دی او د 1400 ورځو په ریماند باندې جیل ته لیږلی دی. مسلم لیگ نون د براډ شیټ د تحقیقاتو د پاره د ریټایرډ جسټس عظمت سعید تقرری مسترد کړی ده. دا خبره د مسلم لیگ نون مرکزی ترجمان مریم اورنګزیب میډیا ته د خبرو اترو په دوران کې کړې ده. په کراچۍ کې د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر او د نورو ملګرو د اسرائیل نامنظور ریلی قیادت کړی دی. کتونکو تاسو په سکرین باندې د دغه ریلی مناظر په دې تصویر کې ګورئ. په باچا خان ایرپورټ باندې د کروڑونو روپو د مالیت د منشیاتو د سمګلینګ کوشش ناکام جوړ کړی شوی دی. په دې کاروایۍ کې 3,800 ګرامه آیس برآمد کړی شوي دي. د کاټلنګ په علاقه غاله پیرانو کې یو کلنه ماشومه په سر باندې د ګزار د خوراک په نتیجه کې مړه شوې ده. په اطلاع ملاوېدو باندې د ریسکیو 112 میډیکل ټیم په موقع باندې ورسېده او دا ماشومه اسپتال ته ورسوله، خو ولې ډاکټرانو دا تصدیق وکړ چې دا ماشومه مړه شوې ده. بل اړخ ته د تحصیل کمپلیکس تخبیې مخې ته د روډ په پیښه کې 50 کلن ظریف خان زخمی شوی دی. په اطلاع ملاوېدو باندې د ریسکیو 112 میډیکل ټیم په موقع باندې ورسېده او زخمی اسپتال ته ورسوه. د راغلو اطلاعاتو مطابق حکومت د بجلی په قیمتونو کې د نور زیاتوالی د راوستو فیصله کړې ده. بل اړخ ته یوټیلیټي سټور کارپوریشن د خوراک سکاکس د سیزونو قیمتونه سیوا کړي دي. میده مرچکی د 100 ګرامو په قیمت کې 50 روپۍ، مشروباتو د بوتلو په قیمت کې 13 روپۍ، مختلفو مسالو په قیمت کې 40 روپۍ او د اچار په قیمت کې 60 روپۍ زیاتوالی راغلی دی. وایي چې په تیرو 2 کالو کې د پی ټی آی حکومت 15 اربه ډالره قرضې اخیستې دي، کمې چې د پاکستان په کرنسۍ کې 4.15 ټریلیونه روپۍ جوړیږي.
د راغلو اطلاعاتو مطابق په یوکرین کې په نرسنګ هوم کې د اور د لګېدو په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د نیمروز بغلان کې په سکیورټي فورسز باندې د طالبانو د حملې په نتیجه کې د فورسز 8 اهلکار مړه شوي دي. د امریکې په وایټ هاوس کې د صدارتي جشن په سلسله کې آتشبازي شوې ده. د دې آتشبازۍ تماشه امریکایي صدر جو بایدن او د کور ودانې د وایټ هاوس د بالکونۍ نه وکته. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. وایي چې د جنوبي افریقې خلاف د T20 سیریز کې د شاداب د زخمی کېدو په وجه باندې د په ځای باندې زاهد محمود مضبوط امیدوار دی. او اوس ګورو د موسم حال. نن ټوله ورځ په خیبر پښتونخوا کې په اسمان باندې ګوري وریځې راخورې وې، یخې هواګانې چلیدې او سخته یخني وه. د خیالي په ورځ د خیبر پښتونخوا په لر و بر کې په میداني علاقو کې د باران کېدو او په غریزو علاقو باندې د واورې پریوتو پیشنګویي شوې ده. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، دا ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.